په بلخ ولایت کې د والیبال د ملي فدراسیون لخوا د شمال زون د اتلولۍ تر نامه لاندې د والیبال درې ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د دغو سیالیو په لاره اچونکي وایي چې په دغو 3 ورځو کې به د هیواد له 5 شمالي ولایتونو څخه 6 لوبډلې سیالي وکړي. در این مسابقات 6 تیم یعنی تیم‌های منتخبه 5 ولایت اشتراک می‌کنند به شمول 2 تیم از ولایت بلخ، 1 تیم از ولایت سمنگان، 1 تیم از ولایت سرپل و جوزجان، همچنان فاریاب. فدراسیون ملی والیبال افغانستان ولایت بلخ که انتخاب کرده، ولایت بلخ مرکز از در زون شمال مرکزیت داره و امکانات خوبی که در دسترس قرار داشت تانست که میزبانی یک تعداد ورزشکارایی که میآمد از ولایت ما را بکنه و این مسابقات مدت 3 روز در بر میگیره که در روز جمعه ان شاء الله که فاینال مسابقات است. دغه راز د هیواد د والیبال د ملي فدراسیون مسؤلین د دغو سیالیو د پیلولو موخه د ورزش وده او پراختیا او د هیواد د ملي ټیم لپاره په دې برخه کې د غوره څیرو په ګوته کول ګڼي. هدف عمده از برگزاری مسابقات والیبال شما می‌فهمیم که رشد و گسترش ورزش در صفات شمال افغانستان است و همچنان شناسی بهترین چهره‌های جوان و انتخاب از اونها برای تیم ملی است. در پلوی از اون تیمی که قهرمان میشه اونا افتخار رضایت یا جواز اشتراک در مسابقات سرتاسری خود داشتن. کل کوشش است که ما بتونیم چهره‌های بسیار خوب و سنای مثلا خود باشه و مو آناتومی وجودشان که به اصطلاح مناسب والیبال باشه او چهره را ما داشته باشیم. ورته مهال یو شمېر ګډون کوونکي لوبغاړي د یادو سیالیو له ترسره کېدو څخه د ستاینې ترڅنګ خپل ګډون په دغه سیالیو کې د نورو ځوانانو د هڅونې لپاره مهم بولي. این مسابقات به خاطر رشد استعدادهای بیشتر جوانان بسیار خوب است و ما میتوانیم از همچین برنامه‌ای بتوانیم که به مسابقات داخل مرزی و بیرون مرزی اشتراک بکنیم. این تشویق برای جوانان است، تشویق به ورزش، دوری از مواد مخدر، از هر گونه بدیهات دور نگهداری میکنه ورزش انسان را. هیره دې نه وي چې تر دې وړاندې هم د هیواد په لویدیځ، شمال ختیځ او ختیځ زونونو کې دا ډول سیالۍ په لاره اچول شوې وي او تمه ده چې په راتلونکي کې دغه ډول سیالۍ د هیواد په نورو زونونو کې هم په لاره واچول شي.